افغانستان 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 لاسونه د وحدت بسر ورونه ورکوو دوران ویجاړ وطن په ټول په ګډه جوړوو دوران ویجاړ وطن په ټول په ګډه جوړوو. نوم یې نورالهادي ظاهري دی او د نوشیجان کانال د جوړېدلو مسؤلیت یې زموږ د غاړې دی. نوشیجان کانال په 15مه ناحیه او 4 ګذر کې پروت دی. د دې یوه برخه زموږ سره په دې د کار په برخه کې یو چې هغه تقریبا چارې مو راشرو کړي دي چې تقریبا 5.5 متره یې اوږدوالی دی او سره 4 سانتي بار دی او سره 2 سانتي طول دی. یعنې په دې اړخ کې موږ تقریبا د 8 کارګر او 6 فني کارګر یعنی سکل قراردادي کارګر موږ لرو په دې برخه کې چې ورسره د زموږ کارونه او دغه دوی پر مخ بیایي او نور چې څو زموږ تخنیکي کارونه ټول همدې دي او چې په راتلونکي هفته کې موږ د دې ځای سنګکاري شروع کېږي. په المحال یوازې د دې کندلکاري روانه ده. د پروژې وخت مو 3 میاشتې دی. هغه اټکل خو هلته دوران ته بیا حساب کېږي او تر 10% تقریبا الا تر 15% پورې مو کار مکمل شوی دی. اوس شروع دی. ما نوم محمد دی. مخکې کارونه نه وه، بیکاري وه، یو ځای بل ځای په دوکانونو ناست. اوس الحمدلله د ښاروالۍ د خوا څخه دغه پروژه شروع شوې ده. موږ ډېر خوشحال یو. الحمدلله کار ډېر په منظمه توګه روان دی. خپل د منطقې کار دی. الحمدلله ټوله ګډه پرستي دا کار کوي. دلته موږ له دې مشکلات څخه حل چې په ژمي بارانونه وسو اوبه به راډېر سي کورو ته اوښتلې. اوس موږ ډېر منندوی له د ښاروالۍ څخه چې موږ ته دا خدمت وکړي. موږ باید له دوی سره همکاره سو. دوی زموږ سره همکاره سي. څوک باید ولې ته کچره بیا ور وانه چې په دوی کې موږ بدبویي غوماشي د غوماش له د بدبویي څخه په تکلیف یو. دا چې بدبویي په مسجد کې لمونځ نه ورسره کېږي په دوبي کې. په ژمي له د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. موږ دا هیله لرو چې دلته ښاروالۍ د ولس د عام ولس خدمت سره وکړي، پلونه راته جوړ کړي. یو بل به محترم کړو، روښانه مو چې ژوند شي رامخته به قلم کړو. دا هر څه برابر به د شرع په سیستم کړو. دا هر څه برابر به د شرع په سیستم کړو. ګړې ارمانونه به هم اوس پورا کوو. دوران ویجاړ وطن به ټول په ګډه جوړوو. وطن آبادوو، وطن آبادوو، وطن آبادوو. افغانستان د وحدت